المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तुझको भला लगता हूं, आशिकी में इसी अदा को अदल कहते हैं। अपने दामन में जगह दे की बढ़ा दी इज्जत, वरना इंसाफ से पूछो तो हक़-ए खाक हूं मैं। कहाँ मैं और कहाँ ये निगाह गुल, नसीबे सुबह तेरी मेहरबानी। दफ्तर दखल किस्मत दचा पलास वे नो बद ब्रखे बचावली कबल वले और दे नेकानो तैनी की चिवर कवला नो दे बदानो हम बदिन वगुख्तली और सोक दखावरी रोपोर तकली तख्त वर्गली सोक लतह तरा गुजार खावरे पसर गली और उस्ताद के नियत दा शकई नो सनमा नो दा रहमान स्तरगे देवले द गंडली और दा जल पौरत द प्रफो जवारी वा और या रहमान अचा बैली उचा गटली नमा द्रणो मशरानो हुबूरुनो और द दीन मोतमद और बावकार उलमा सुलहा औलिया और द टोलू मजमा और सरचश्मा बुजुर्गवान मौलाना समीउल हक से और नूर डेर दराना ख्वाजा जदाई पर तारीफ और तौसीफ के मावन आजिज और तालिब इल्म काबिल किफायत न रहे अगे तलवी बहर ज़खार पकार रहे और नाजोड़ा आजिज फकीर जो तालिब इल्म मौलाना बिजलिगर रहमतुल्लाह अलैह जो फसीहुल लिसान मो बलीगुल बयान मो और पर दौर और आहद मेमून की वाकई अमीरुल बयान दारिश्तिया दी चिदागी चिबे दुआ हुआ और गई चिबा सवी रखल को बकबलोल कायातुना व हादीस उम्मत कबलई दिन और रिश्ता और मौलाना द आयातुनो द हादीस पढ़ना के दुबर रिश्तिया वे ना कड़ी दा चला कसंगा फसालन की तरह मरचके या माल गती गई न खलक कोई खैर दे कल कल से वाक़ मखे तराशी अल्लाह पाकिम द दुनिया डेर रुए इस्लाह खड़ी दा अमुंगे डेर रुए अफसानात दे मुंको कराची के पाती की गु योजले मा तो ये लका वक्त सरश्ते शेरू नावल में पदौड़ तो सब पखला खास आवाज बने मसले तालिब नासुमा तो रसीद राजीना मैं लक खुलावे के चिट्टे भी ना गदा अशार हुए शे माँ पता पसीदा स्पिने जामे रंगड़े और तलाब्या तमाम गुमान दनाम और नंगड़े और इस असर के पसंगीन खातिर और नशो और कर अरसों में ता पसी मुसले लंगड़े और दिल सूदी बादे द नूर सरसशी तो जवाब ने मुखलिसा सरा जंगड़े अत पैश के ब्यामा आला तरो मुजन बोला जियो बलम माँ पशांत सोग मलंगड़े मलगर देर खस्ता खूब द्रुन मंसूर से अबल पौर्ण शेर निशा से ताजियत तो दुआ करा गले और असर सोजर पेश पाते शुरू दिल पर दागा आमद जरूरी दे हिंदुस्तानी और मेहमान को पहुंचेगा से जना शपे मर्द मावे न भी दिगर मौना दा शार वे खा साहब की मुझे शमाते के सुटू न हो की दिगर चीजू मैं बोले जो वाड़ी का नापत तो दा भाई
مونږ راغلو دلته مولانا ته مې کیسه وکړه ویل که زه راغلی یم حاجي اشعار دې ډېر ګرم اور یې ولګولو وی دا څنګه ما دا مخامخ چې هندوستانی ناست دی میمن دی وایي چې زه درته غواړي وی دی وایي ما یې دی وایي وی دا سرحد دا پښتانه د ده په هغه غورځولي څپلۍ قربان شه دی ته ما دا سندرې ټول عمر وویل چې کوم ځای وو مالته ولاړ او د داسې ما هغه وایي چې دا خو د مولانا زیارت پکار دی هغه د یادۍ څومره په سودونو په مرادونو باندې الحمدلله مولانا کلام کې الله داسې شان و شوکت اچولی یو ځل کراچۍ ته راغله چا مېلمه و زه خبر نه وم هغوی ته یې ویې ځئ چې ځو دلته د غیرت یو ستوری شته هغه ګور ما یې ورته موږ یې نه پېژنې ویې نه پېژنې چې خدای یې مروک کړه چې نه پېژنې هغه شان یې اورېدونه وی هغه نه پېژنم زه مو له راوستم خیر یې کې یو کس ویې نه جي ځو رالو ما ته مدرسې ته رالو ما ورته یې دلته بیان وکړي ویې دا بس تا کو ملاقات اکتفا ده ما ته خو طبیعت معلومه هم دې علاقه کې واړه لوي شي ما یې دي طالبان ټول محدودیت کېږي دا د څه پټ پټ محدودیت کېږي ګڼټه نه ووهلم کوم ځای کې نه ما په منبر باندې یو ګڼټه بیان وکړو ظاهره د زورور سړي او د قابل سړي سره خو د هغه د مزاج ادا کې دغه په خوشحالۍ باندې یو کار وکړي الحمدلله د هغې نه پس بیا د هغې د وفاته پورې داسې میاشت په دې تېروي یا 2 میاشتې چې زه خدمت کې حاضر شوی دی دا مولانا مفتي محمد قاسم صاحب او د هغې ټول اولاد د دې خبرې ګواه دي او دا نن چې کوم مجلس دی او دا درانه خواږه زموږ مشران قایدین د اهل حق راغلي دي او د سرحد او د علم او عمل درس سپوږمۍ راغلي دا ټول حاضري د مولانا ایثار ثواب دی دلته چې څومره تلاوتونه وشو احادیث بیان شو فقهي اقوال ذکر شو د صلحاو او اولیاو تذکرې وشوې او خلکو وژړل او خلک خوشحال شو د دین عظمت باندې پوه شو او د دین دشمنان یې وپېژندل دا ټول د حضرت مولانا د چشم فیضان فیض دی او الله دې قیامته پورې جاري وساري هغه داسې ډېرې ډلې او ډېرې ښارونه او مجموعې خشته کړې وې ما ته 80 کاله یا 55 کاله مخکې واقع دی بالکل ځوان او توره ګیری زمونږ جومات کې هم سره یو قاري صاحب د غزني خان په جهانګیري د خلکو ته د سنتو نه بيدي کوم لاره وي ته دوه نه اوس بابا دی هغه په سورۃ د مولانا د سورۃ مریم د لومبل رکوع مکمله په جلسه کې په خپل بیان کې وویل او د سهار باندې پورې بیان هغه وخت به 4 غنټو نه کم چا بیان نه کړو نو زه چې زموږ پور سره جومات ته زه مور نه پرېښود مې ته وړوکی نو ما ته داسې اندازه وشوه چې زه ډېر وړوکی وم خو یا حافظه الله تعالی د علم دپاره مناسب راکړي وه مولانا شکر صورت یو بل ورور راغلی زه به شړۍ کې پټ کړمه او وویل کله چې د اخر خبرې واوري الحمدلله الحمدلله ما عمر ما خیال ده څه شپږ کاله و لکه اوس 3 شپېتو شو پښتانه وایي چې په عمر د شپېتو شي نو د عقله د وتو شي معنا چې په عمر د شپېتو شي نو ایله د کتو شي ایله د کتو شي بس په ګوره د خوند کې بیا سره یاقوت و مرجان جوړ شي نو زمونږ مولانا کفایت الله صاحب هم ډېر درد و غم بیان کړی دی هغې خو تبصره نه شم کولی کراچۍ ته میلان نه شم ګرانې ټوکري دي غوړ ټاپونه خوړل او کلک شوی مونږ داسې خبرې کوو چې څه په کلاره وخت کې شي کمزوري شوي دي رښتیا خبره ده چې کمزوري شوي دي دلته زه یو شعر وایم هغه په تبدیلۍ سره د بل چا شعر ته په زور وایم چې هر یو لفظ د بیش بها د کفایت خو ډېر خفه شمه چې وګورم دې قوم ته خلک اوسه دی بالکل بې خبره ده ډېر کوشش وکړو جیلونه دې وغواړو دې کې شي کې دې وغواړئ یو خوا بل خوا ده خو دا چېرته ځي نه دا ټول جمع کېږي او دا د آخرت کرنسي ده لکه په مشقت کې سړی دولت جوړوي ځمکې اخلي رډونه اخلي او پلاټونه او بینک بیلنس یې جوړوي دا علماء دین ده
ګرانواله چې دی دا قربانۍ او مشقت دا رښتیا ویل دا د جنت الفردوس درجات دي عالیات ټول دنیا به والخوري ټکېږي به او د دوی باره کې به الله ووایي چې دا زما ډله ده او دوی په ما باندې په دنیا کې غیرت کړی دی نیغ جنت ته بوتلی ډېر وخت شوی دی ما یو خوب لیدلی او ډېر حیران یم او هغې ما ته ډېره فایده رسولې خوب مې داسې ولیدو چې د قیامت ورځ قایمه ده او د الله دربار لګېدلی دی زه یو طرف ته ډېر په خوب خاطر ورته ژړا یم دې کې غلام غوث صاحب یې نیولی راوستو او دننه یې بوتلو دربار الهي ته او بیا یو سړی ورسره یو او هغه داسې لاس خوځولو هغه باد کارېدو او پس اعلان شو په اسمانونو ځمکو کې چې غلام غوث صاحب کامیاب دی چې زه تپوس کوم چې دا ځوان څوک دی چې دا د مولانا سره طرف نه الله تعالی سره خبرې وکړي دا لاس لاسه لیډرانو غوډو خوځولو چې وطن نو ما تپوس کوم دا خو سعد بن ابي وقاص دی عمر دا خو په سلام د صحابه او جرنیل دی د پوښم چې مولانا ټول عمر د حق په حمایت کې په رښتیا وینا کې جرنیلي کړي وه یو جرنیل نجات لپاره کافي دی ټولو صحابو خپل معتمد رالیږلی چې ورشه ته خبره خلاصه او مغه خوب کې وینم چې بیا اعلان کېږي مولانا مفتی محمود صاحب فقیر هذه الامه محمود الملت والدین چې د هغه نظیر په ساعت اطلاع کې نشته د مجتهد د زمانې الحمدلله هغه راغی او چې څومره پورې نظر لګي نو عالمان دي ورسره ټول تش عالمان دي او غټه غټه ټوپۍ یا پټکي او ټول د الله دربار ته ورسره روان دي مفتي صاحب په ما خاص طریقه سره خپل داسې رومال تړلی تک زیړ غړ او روان دی دننه زه داسې دروازې سره شوم او رپېده به ډېر خدایه خیر وکړي نو وخت ډېر ولګېدو خو اعلان د کامیابۍ شو ما خپله دا تعبیرو په سلوونه تعبیر باندې هم څه ګرم ګرم باندې پوهېږم چې چونکې د مفتي محمود په کردار باندې د علماو عزت ډېر زیات شوی دی او دنیا کائنات ته د علم او د علم د صحیح استعمال تاسو ورته سیاست وایي موږ ته صحیح استعمال وایي د دې تعارف د مفتي صاحب په ذریعه عالمي حیثیت سره الله رب العالمین به دا ټول علما قیامت پر ورځ د هغوی د نجات ګواهان ګرځوي دارنګې د حضرت مولانا پیر جګر صاحب رحمت الله علیه حضرت ما ته وایي یوه ورځ میرا جمعیت کې ډېره کلکې نه وی یاره څه وکړم حج ته راغلم مولانا یوسف بدوري ته لاړم بیا خو رښتینې بدلي دي ته سم کلک روغ ربټ نو یې راته وایي که د قیامت په ورځ د نجات په کار د مفتي محمود سره ملګرتیا وکړه دا دې ګوره اوس کار څه کېږي الحمدلله الله رب العالمین نے موږ ته هم داسې ټینګوالی نصیب وګرځوي حالات خو بدلیږي را بدلیږي اگر چې بت ہے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ مدرسې جماعتونه طالبان عالمان دا د الله ډله ده چې څوک دی ته مطلب کېږي وایي میږی چې په روکېدو راشي نو خدای ورته روزلې ورسي کوم فوجی یا کوم سپاهي یا کوم سیاسي لیډر یا حکمران چې هغه علما او طلبا او مدرسو ته مدرس شروع کړي زه طالبان د فریدي صاحب زه هم ګورې اوس لکۍ به ترې وشو کوي داسې به سپک کړي لکه دا لکۍ چې اثر چې ګنجۍ دا چرګني ملک وخه داسې به یې د هر چا نه هېرېږي ژبه شک را باندې ودرېږي دا ټول بې غیرته او ما خلک دی وسویلې نه شو او ډېر زیات د تکلیف زمانه راغلي ده هغه خلک موجود دي چې هغوی ټولې خبرې په رښتیا کوي الحمدلله موږ ورپسې یو قدم وروسته یو قدم شاته ټول یو ځای نه ځي وما کان المؤمنون لینفروا کافه خدای وایي ټول دې نه ځي جهاد ته فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين څه خلک د شاته مدرسې آبادې ولري او د علم درس د فقه چرچا
تفکر دا د قائم لري چې ضرورت پیښیږي بیا وځي کنه او بس الحمدلله قافله رفتن ما هم میرویم از برای چند روزی ای بساس دنیا سره هداري په یو ورانو بل ور روان دنیا څه شي ته وایي دا دنیا دغه ده چې په دین باندې قربان شو دنیا دغه ده چې په محراب او منبر کې تیر شو دنیا دغه ده چې د طالب او د عالم په فضیلت باندې تیر شو وای د بلخ امیر چې دا خپل خلکو ته غوسه شو ابن بطوطه رحله کې ویلي نو غیر او خلکو ته یې دومره جرمانه ورانه کې پرېدم مونږه خلکو مشران د بلخ چې وای ډېر زیات سوچ کو اندازه ولونه غوي دا جرمانه کوم لاس کاله کې نشو ادا کوله تیر نه په یو کال کې غواړي دا سبل څه ترتیب کول غواړي نو چا ورته چې په هرات کې یو مالدار خزر او هغه د پریشان حال او د غریبانو ډېر زیات امکان نو حالت هغه پاکي بیبي ته د هرات وې بعد خزې داسې وي چې هغه سړونه سر بلند دی او بعد سړي داسې چې د خزو نه پرېوځي هغه ادیو ته ځان ورسول ورته فریاد کوي بیبي موږ د بلخ اوسېدونکي یو د بلخ امیر راته غوسه شوی دی او اوس موږ نه داسې جرمانه غواړي حقجانه ورته وایي چې موږ نشو ورکولی نو هغې خپل بکس کلاو کو یو شال یې راو ورته وي دا شال خرڅ کوي په ښه بازار او مارکیټ کې دومره پیسې به میلاو شي چې د بلخ امیر به رضا شي هغوی چې هغه شال راواغېستو هغه یې را روان کړو نو سوچ یې کولی چې دا به څوک کوي دا خو ډېر قیمتي شال دی نو یې داسې کار کوو چې د بلخ امیر ته وایي چې خو تا دپاره خرڅه نه خوړو تی واله دا هغه خبره ټولو منظوره کوي دې کې سهارت نشته او امیر په دې نه خبر قیمتي شال دی دی لاړل او د بلخ امیر سره خبره وکړه ورته یې ویل ته موږ نه خفه شوی په موږ ډېره غټه جرمانه لګولې ده موږ دا کله ادا کولی شو نو موږ اورېدلي چې په هرات کې یو سخي ښځه ده او هغه د خلکو حاجتونه پوره کوي موږ هلته فریاد یوړو هغې بیبي راته دا شال دا کړی وایي دا خرڅ کوي ډېرې پیسې به میلاو شي او امیر صاحب ته ورکړي امیر چې دا واقعه واورېده نو زړه نرم شو او انصاف او رحمت پکې راغی الله اکبر ښځه ده او د خلکو چې څه ظلم ورسره کېږي نو هغه یې خلاصوي او د مظلومانو ملګرتیا کوي بیا د جرمانه نه له ما معاف کړي زه ساده رانغلم او ما معاف کړي زه به تاسو نه آینده هېڅ چلې خفه نه شي تاسو مه خفه کېږئ بس ما معاف کړي زما غوسه ختمه دا داسې د دیانتدارۍ زمانه ارمان صد ارمان هر څه ډېر دی خو دیانت نشته ارمان د ډېر دې خلکو وایي څه به کوو ورسره وایي دا به واپس وکړو چې کوم کار ته هغې راکړی هغه کار رسول نو دا ساده دی بیا یې وکړو هغې بیبي سره ملاقات وکړو دا ټول حال یې ورته وایي هغې ورته وایي ما په دې باندې د الله د رضا نیت کړی دی زه دا کله واپس او دا پردو لاسونو ته تللی دی اجنبیو پر کتلی دی او سترګو باندې وهلی دی دا تاسو خرڅ کوئ او جوماتونه جوړ کوئ مدرسې جوړې کوئ د دین لوی کار دا دی چې په دنیا کې مدرسې او جوماتونه جوړ شي مولانا وفرمایل چې حضرت مولانا رحمت الله علیه ته چا 15 کاله د ځمکه ورکړې لوی شی دی په ښار کې د هغې د جوړولو انتظام پکار دی نو دا د هرات جامع مسجد چې دی ډېر لوی سیفی و شتوی و پارنه و دننه و دا شروع شو هغې باندې دا شروع شوی دی سادر شان چې خاص کړی شو کله چې جومات جوړ شو بیا یې ویل دومره لوی جومات جوړ شو د هرات جامع مسجد دې ته امام پکار دی د غیاث الدین غوري زمانه د شهاب الدین مشر و نو چا ورته ویل په رای کې روس کې رای کې اوچت خطیب د فخر الدین امام رازي خو هغه ورته راوړی امام رازي چې به سهار جمع ته راتلو د جمعې په ورځ لار به نه وه دومره خلک به جمع د هغوی د جمعې اورېدو لپاره نو غیاث الدین غوري لاړو امام رازي ته یې ویل چې ما جومات جوړ کړی دی هغه ورته ویل زه د بادشاهانو نه پناه غواړم ما معاف کړه زما عمر تېر دی زه به دا اخري قیمتي وخت په شاهي دربار کې تېروم بادشاه ډېر هوښیار
ورته ویل چې هلته یو مسله ده د هغې په قبلې په تعین باندې اختلاف د علماو راغلی په تا یې که تا یې دوه قدمه واغېستل نو جومات ته سم شي که روان یې په ته یې ووایه چې موږ یې بدل کړو او که نه سمه نو چې ته ووایې چې دا قبله صحیح ده ټول خلک به لمونځ شروع کړي هغه ویل یاره دا دیني مسله ده چې بادشاه ورته وایي چې راڅخه ځي دا ډېر طالبان دي دې سبق به خراب شي هغه خو جهازونه نه شي 2 غنټه کې هاخوا 2 غنټه کې دی خوا 2-3 میاشتې به لګي نو طالبان هغه وایي زه ټیک ته شم طالبان وایي ما بوته او بیا دې بوته منډه منډه روان شو چې هلته لاړل غیاث الدین غوري خپل وزیر خوراک ته وایي چې طالبانو باندې غونې محنت وکړه او وړي وړي هر څه سالن ډوډۍ به خوړل کوه چې جومات پسې اختلاف نه خو هسې هغه ووایي ما میراني صاحب لمونځ وکړو واعظ یې وکړو بیا جومات خو صحیح دی قبله هم صحیح ده عالمانو ته څه وایي هغه یې بس تا مبارک چهره مو وکړه او قدم دې کېږد خپله ځای دغه قبله چې سوره دې پرې شي طالبانو ته یې څنګه چلې هغې دې یاره چې پرېږده چې لږ په جان په عزت وخت کې ته په خوشحالۍ هغه و چې سړي ته مو بیا بوزل امام راضي هلته پاتې شو اوس یې قبر پرې راشي طالبانو ته خاطره الحمدلله طالبان خو زموږ د اسمان ستوري دومره ګران دي را باندې تپوس یې وکړه یو طالب یو ورځ زمانه زمانه تېره شوې هغه وخت موږ هم داسې لیوني ولو اوس هم لیونیان دي خو لغړټي وو عثماني وه که نه یو طالب مې ووایه یقین وکړه دا اوږه مې کېناسته یو ډاکټر ته لاړم هغه وایي دا کله نه مړه ته دا خو بچپن نه ستا وچله دا خدای دې راوړو اوس ګڼټه مخکې مې طالب ووالو اوږه مې اوږده شوه ویې نه نه دې کې چې ته ساه نه وه په منډه واپس راغله خدای طرف نه احسان و صاحب مې راوستو کې مې نو دې بچې دا انتظام دې څه وکړو که دا اهتمام نه وی نو ما بخاري ترمذي پوره سیاست ولوړه دا ډېر ګران کار دی دا جګړې کوي دې څه وکړو موږ سره ترمامیټر خو نشته چې دومره هوا دې نه زیاتې مه وه زما معاف نو څه وکړو ٹھیک ته په مستحب کمه زورونه پکار د عالمان وایي په سنت هغې نه خو دا ترمامیټر خو دی هم نه دی جوړ کړی داسې روایتونه یې چلول کړه ویلې موږ هم دې ځای وغورځولو څه خیر ډېر زیات نه شو ویلی طالب مې رضا کړو ما ورته ویل چې 100 روپۍ وایي دا ولې واله خو دا زما زیاتی شوی دی او دې خدمت کې راغلم شروع کړو د جومات کې ناست یو تاسو خو چې زه څه یم هغه دغه یم تاسو مته سجدې شاباش نه ده چې هغه طالب زه پاڅېدم زما اوږه بهاله بلکل هغه رس شو دغه لاس و اعصاب لاس دا مې بلکل پرېوتی وکړه لکه شل او ډاکټر راته وایي دا چې ته سم و چې ته اندازه لګوه ډاکټران څومره کامل بلي ما باندې وارخطایي راغله د سړوګۍ را باندې راغله ټول خولې خولې شو ما دا خو معلومېږي چې رګونه یې ختم شو طالب چې 2-3 ځله باندې لاس والو چوف یې کړو زه پوه شم چې ساه پکې راغله الحمدلله زموږ ټول طالبان اولیاء الله 15مه صدۍ ده کراچۍ کې موږ باندې لغونو زیات ناتار تیر شوی دی په یو کال کې زموږ 26 طالبان او یو عالم دین شهیدان شوي او چل صرف یو کس ته هغه ګټ کې راغللو هغه غریبانان قربان شو یو طالب داسې وویشتی شو کوڅه کې چې هغه یو ور باندې لاړو پرېوتو نو هغه زنانه خاوند ته ووایي چې دا طالب دې ور ته راغلی دی چابي شته دی ور کولاو کړه چې دلته راشي اوبه ورکړو ګاډۍ کولاو کړه چې اسپتال ته یې بوځو هغه خاوند چې مزه کوي مې بعضې خاوندان د ښځو نه پرېوتي دي هغه ورته نه نه زموږ څه کار دی ہمارا کیا کام ہے مولانا تو ایسی تقریریں کرتے ہیں ان کے پیچھے فلاں جماعت لگی ہوئی ہے ان کو بھی مرنا ہے خیر خبر چې ختمه شوه طالب شهید شو او کوڅه کې نو هغه زنانه چې وه هغې خاوند ته ووایي چې دا کور زما مور ما ته اغوښتی او دا کاغذات دې کور کې به یا ته شپه تېری یا به زه تېروم وارث الانبیا زمونږ په ور باندې پرېوتو تا ورته ور کولاو او دومره کلک اکشن یې واغوښتو چې هغه خاوند یې ما ته راغلی او خط خیال سولی کړ چې ما دا هر څه شوي دي چې څه به دې کې لیکلي دي او زه معافۍ ته راغلی یم زما دومره تربیت او علم نو او هغه ښځه چې دا ډېره زوروره ده په هېڅ قیمت باندې زما خاوند په تر باندې قبلولو ته تیاره کړه وایي زما او ستا هغه وخت جدایي راغله چې تا طالب ته ورکړو
ما سوچ کړی چې زه نن نه پس دې خاوند نه ګڼم یا کدا کور زما اعتبارو ده او کدا ستای به زه لاړم زم دردمند وم ډېر خفه وم خو د هغې زنانه هغې ته ما ولیکل چې زه ستا استقامت ته او دیني همدردۍ ته سلام پېښ کړم هغونه زما خویندې دي الله نورې ډېرې کړي اور زموږ دا ہمارے کمزور ایمان کے بھائی کو بھی معاف فرمائے چاہے اب تک دروازے عزت دلا معاف مفتی سے بھی رحیم کریم کھڑے نے کو رہتے خوشار ختم اور ورڈ عالمان کار کو جگڑے جوڑو زمانونو طلباء اولیاء دی الحمدللہ مادا سے کتلی گا شیخ عبدالحق پا کتابونو کی شاہ صاحب اغبارہ کی وہی چی سالات کتبہ کلہا فلم ینفعنی شیئا جوزائی کی وہی چی ففیہ بعض الحلوح للمحدثات مند پارا خلوی باہر دے غدا سے لکلی چی امام مالک کلا وفات کی دو روحت لو امام المدینہ امام دار الحجر صاحب المعطا مغنہ چاہتا بوسو کو کہ کیف تجد نفسکا اغوی اقبت بین اولیاء الرحمن ان لم يكن العلماء والطلباء اولیاء اللہ فلیس له بعضهم ولی الا ان يكون ذر ولی وہی امام مالک سے ارتوی کہ سنگا تاسو سما دوسوئی اگر ارتوی دا اللہ دا دوستان پا منس کے زمان روح زی ابھی ارتوی کہ علماء اور اولیاء طالب علمان اولیاء نی نبیائی بے ولی کو میں دے در دی در ٹھیکداران خوزے بڑھن ڈوری کئی اردو دی رہ دی کل سخر سے کل سخر سے اصل پوخ کار دا دین کے دے کو مدرسوں کے دے اور عالمان اور طلباء مادا سے دا حدیث و کتابونو شروع کی قتلی کہ عالمان دا نبیانو وارثان دی اور طلباء کرام دا صحابہ وارثان دی اور صحابہ متعلق امام ابو اسحاق الاسفرائینی امام اہل سنہ عقائد اہل سنت کے دا صحابہ کو مناقبوں کی لکھی افضل هذه الامه بعد الانبیاء دا نبیانو دا رسولانو نا پس طول کائنات کے بہترین مخلوق اگر صحابہ دے زمون دا ایمان دا چی طلباء دا ہر مدرسے دا حفظ و ناظری ولی دی کور کے گورا وڑکم رنگوی لویروی دا محراب دے شاہ مولانا شرفری سے آداب کی لکلی دی چی دا جماعت احترام کے سنگ دا محراب و دا مسلح دے تو بیت الخلا کے چکے میں لوٹی اور ٹوٹائی دی اغیف حضرتاً پبوما نے فرض دے اگر ہم دا ضرورت نا زیاد نہیں استعمال ہو ہم دا وقف چیز اداگانی دی اور ارکانی تو طلباء وارم دی لوئم دی ہر قسم طلباء دنیا کی بھی لیکن طالب دے پہارا مرتبہ کے جدے دا اللہ وقت دے اور طول رحمتوں پا طالبانو معلومدی کی الحمدللہ ہمارو لوگ دیر خبری خودیشی کہ سورا وقت دے ویانگائی ملس ہو گئی طول رستو طول رستو کڑا ہے اسے تو دیر رہا ہے وہی چیزا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مشہور سڑے ہو سلورما صدی ہجرائی کی لوی اولیاء اللہ اور افغانستان کابل غٹ بادشاہ اور پا ہندوستان بانی ولد اسمبلی کڑی اخیر کی اللہ کامیاب کو داتا سے رحمت اللہ علیہ مگر وسطر اجویر دا غزنی لارا کے دے والا اجویر دے بیا غزنی رازی آگو پر ارشاد بانے ہمارے اوپو استاد وزیدار تکینا تربیت کوا آن کسی بار نبیاؤ کا خدا طالب بارا کے دزنن ہوئے وہی سلطان محمود غزنوی دس اللوی فقیر یو کتابی لکلے فقہ نفی کے داغنم دے الفرید فی الفقہ اگر 50 جلد لگے دے اگر جنت نایاب دے تقریباً مخطوط میں لگیگی اور طبقات الحنفیہ پر دنیا کے صرف یو نسخہ دا اگر سلطان لی گلی دا دورا لوی علم اللہ زمانگم صلاتین دی کرے پرسول دی خوازی اکھڑی دی بل جاتا بیدار نہیں دی ہوتی مدرسو جمعتون بارا خبری کئی غلط ہے خو شکر دے اگئی کے خلق پیدا شوئے چاگوار تخلا وڑا کیو سمالا مرتو ہے انشاءاللہ سمالا رتلو با کامیابی تو مشہور ادا سے دا وہی سلطان دے او دا وہمو چیانا زد سبکتگین زوے یمو کنیما خلق ورطوی جدا بودا خود زوے نو تیاسی رکھو غلام مگشت دے بازار میں روستے بیا زوے کڑے اڈیر خواہ ویرنا خود مافلار دے بیا
تمہارو نصب لا معلومات ہے میں وقت دا فکر ہو کہ دا حدیث صحیح ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء بخاری کے نعمان بن بشیر حدیث دے اول کے ثانی کے ہو او هغه چې د دې څه مطلب د خیراتونو مونږ کو عمارتونو مونږ جوړو مسافر خانه مونږ جوړو جهادونو مونږ کو هغه خو اسلامي حکومتونو ټول څه بادشاہانو کو او ورثان دا ټیکداران جوړ شي د دې حدیث باندې د اشکال او درې مدا چې یرا مرن پس سړی راګیر شي بیا وسکای خو چې په ژوند کې په دې غوږ واورم چې د سلطان محمود بخشش شوی دی خپل په کوي موږ یو بلګر ته کراچۍ کې اوس وایا که بیا قبر کې گیر شو نو ستام بیږي د مفتی درولی خان سره د راځي والے کی کمه شي خو سره ته وای ملک هم په ځان یې ګولای نو وګورئ خبر باندې الله تعالی روحانه چې دا څه کړه هغه د چا ایمان او عمل صحیح او بچی الله دې موږ ټول ته زموږ مشرانو ته نجات ورکړي راتلونکو بچو ته دې الله نجات ورکړي وې دې فکر کې نه او ایو ورځ غزنی په بازار کې د شپې روانو سره وزرا ټول خلک و سره مشال بردارانو یو طالب یو کتو چې د کبابي دکان ته مخامخ ولاړ دی طالب چې بلته ټول واقع لیکي هغه کتاب ګوري بیا دې راشي اور پر رڼا کې کتاب ګوري بیا دې ودرېږي زه سوچو کو سلطان کو شوره دا طالب کتاب ګوري ډېر شوق دی خو د سره د دیوه کې د بلورو د پاره تیل نشته لڑائی طرف شو مسلمانانو نو خو د الله د عرش او نقشه د صوفیا وي نو مشال بردار ته ویل مشال دې طالب ته ور هغه لاړو چې طالب دا مشال والا چې سلامت د درا لګل هغه باندې کې مشال شو نو هغه شپه سلطان محمود خوب ولید جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری مسلم کے حضرت من رآنی فقد رآنی لأن الشیطان لا يتمثل بصورتی چاچی زوری دم خوب کا غزلی دلے شیطان کا خود دا قدرت نظر کردی زما شکل اختیاری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ دا منفرد اور تیوی اے دا سبکتگین زویا دا تا چی دا وارث الانبیاء اکرامو کو ستا خدای پاک مغفرتو کو جنت دلائے درے وڑو حام و جواب درارو حضرت ورته سبکتگین زوی ہوئے ټول اوهام ختم شو او طالب ته پیغمبر سے مجدا وارث الانبیاء دے هغه ته خوشخبری ورکړه چې ستا جنت او مغفرت یقیني دی الله تعالی زموږ د حضرت بخشش یقیني کی او یقیني دی انشاءالله او دا څومره خلک چې د هغوی په ایثار ثواب کې محنت مشقت کوي الله تعالی د دې لاره روښانه کړي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته خصوصي دعا کوي هغه د دې زمانه سکندر ذوالقرنین دی هغه په وجه باندې ډېر فتور ډېر شیطانان ډېر اعداء دین پسپا دي دا چې دین دی هغه کله چې صلح خبرې کولې هلته راتلو هغه یو جماعت سره نو خلک ډېرې خبرې کولې نو ما ته هم جمعه کې چې لمونځ چې وشي بیا سوالاتو جوابونه کېږي یو پاچهي راغی ډېره ترخه یې لیکي حقوقوں کی درست ہے آپ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور بہت مداح ہے یہ وہ لیکن مولانا تو آج کل دہشت گرد اور قاتلین کے یہاں مہمان ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے مولانا ایک سیاسی زعیم ہے اور سیاستدان سے سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے دونوں رائے ہوں گے ایک رائے یہ کہ اچھا کر رہا ہے دوسری رائے یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اول میرا سے نرم جواب ہو پھر میں نے کہا کہ جب دونوں رائے ہیں تو ان کو بھی اپنی رائے پر عمل کرنے کا حق ہے لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ وہاں جا کر کے مثبت کلام اور صلح کی کوشش کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ صلح غوره عالمان خو صلح کوي خو فریق نه د هغې دی او نه د دی دی په منځ کې کردار د مصلح ادا کوي او دا د انبیاء او د نیکانو طریقه ده څه دلایل مې نور هم وویل خو اخر کې مو د داسې وویل ما یو خبره درته کوم چې ته او ته خو څه چې ستا پلار مې مړي ما دا چې فضل الرحمن درته قومي اسمبلي چې ده د دارالعلوم دیوبند دارالحدیث جوړ کړی دارالحدیث کې څه شی تلاوت کیږي وای مولانا به تلاوت وکړي
بیا چې بیانې وي مولانا به تقریر کوي او د هغه لپاره اعلان وزیر اعظم په خپله کوي په سپیکر اکتفا نه راځي چې دی پکې څه کړي پړي ونکړي او چې کله دعا کېږي نو مولانا بیا دعا کوي نو ما د پاکستان په تاریخ کې یو سیاسي عالم ته دومره وقت نه دی حاصل څومره چې د نر پلار غیرتي فقیه او د حق د ډلې د برکت نه او د مولانا د راست اقداماتو د وجې نه الله رب العالمین هغه ته د هغه په ذریعه ټول دین ته او بیا دیوبندیت ته الله رب العالمین څومره افتخار او عزت نصیب کړی دی. موږ هغه کوي په اسمبلۍ کې تقریر هغه کوي دعاګانې هغه کوي تلاوت هغه کوي. ما دارالعلوم دیوبند دی جوړ کړی دی او تاسو ته به څوک ښه نه شي خدای ستاسو د شر نه العالمین دې زموږ دا ناست په خپل دربار کې قبوله کړي او لږې خبرې او ډېر عمل توفیق دې الله موږ ته راکړي. تدریبونه دې به دغسې ستاسو دا منور چهرې او دا مبارک اداګانې او دا شیطاني حرکت دا تصویرونه جوړېدل زه مجبوره کړم ما ته چا وې ته خو زغ نه کړې په هغې راباندې ډېر شوي نو زه څه وکړم دغه کړی دا په طالبان دې سره سړي غوښتل دا خو چې ژوندي او آبادي زما نه ګزارش کوي چې ته مېلمه له غونې ووایې نو خبرې به اثر وکړي. زما هم ګزارش دی او درخواست دی او موږ هم کوشش کوو چې دا کومه اداره د حضرت مولانا جوړېدو واله ده په دې کې به د اخلاص سره پوره په توجه سره تعاون کوئ او د تعاون لارې به اختیاروئ او نور خلک به ترغیب کوئ چې هغوی د حضرت مولانا د صاحبزادګانو د هغوی د نائبانو د جانشینو د دې دین د ادارې بهترین خدمت وکړی شي او خدای به ستاسو دا صله نه هېروي دا به همیشه دپاره زیاتېږي. او یاد لرئ ورونو چې دا د دین کوم کار دی دا اصل کار دی. رحمان به اصل نه وایي که څه کار دی رحمانه خو د دین دی نور کارونه بې اساس او ټول بې سواس. الله دې دا تعاون قبول کړي او د دې دا لویه اداره دې الله حسب شاک جوړه کړي او دا څومره علما چې راغلي دعاګانې وکړي بهترین بیانونه یې وکړ د دین مغز بیان کو په اهدافو په مقاصدو بیاناتو شو. الله سبحانه وتعالی دې قبول مقبول کړي. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المدارس والجامعات مراكز التوحيد ومعادن السنة عن شر الشر وإحسان المفسد وقتل القتال وافتنان المتفتن وصفح الصفات. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللہ تعالیٰ نے زمدہ ناستہ قبول کی حضرت مولانا محمد امیر سے دیگر درجات دی بلند کی اور آئی اولاد کے جسنگ عالمان فاضلان اولیاء طلباء مدرسین مفتیین اللہ پیدا کری دا سلسلہ حسنات و صدقات جاریات و الى یوم القیامہ جاری و ساری اور نور جو سمرہ بالمان دی مشران دی عالمان دی فضلاء دی مدرسین دی فقہا دی محدثین دی وعاظ دی خطبہ دی اللہ دے ٹول خوشحالی نصیبہ وگرزائی. اللہ دے چاہ اولاد دی ایک صالح اولاد برختی اور جدا چاشتے اللہ دے دستر و یخ دزر ٹکور اور دا مستقبل دیر دویا سرمایہ وگرزائی. اللہ دے جماعتنا و مدرسی آبادی ولدی اور دے ملک دا روشت اپنے نیک کی اور بزائد امریکی اور دا دشمنان و علیہ کار جوڑے دو. اللہ دے دے خپل دین علیہ کار وگرزائی. ارکان دا اسلام دے وگرزی. حضرت مولانا فضل الرحمان سے مولانا سمیع الحق سے
نور چې څومره زموږ صلحا دي اولیاء دي بزرگان دي زعما دي د هغوی محنتونه دي الله تعالی قبول کړي او قوم ته او ملت ته د هغوی قدردانۍ توفیق نصیبه وګرځوي زموږ عاجزانو فقیرانو دا راتګ د خدای قبول مقبول کړي او څه تکلیف دی د ساه عارضه ده د دې وجې نه د رش نه ډېر زیات یېرېږم او اکسیجن یکدم ختم شي او په اکثر په ګاډي کې راسره سلنډرې پرتي خو دا راتلل ډېر ضروري و ټول زندګي د محبت تېره شوې ده او اوس هغه لویه ستر لړېدلې ده او هغه لوی آسمان بل جهان ته اورېدلی دی او مولانا دې ډېر په محبت او په شکرانو زیات کوه نو ما یې چې تر څو د سانه د وجود هلته حاضري ضروري ده خدای دې قبوله مقبوله کړي او یا الله زموږ عاجزانو دا صحت قایم ولري دا بیماري په تورو غرونو او په جاړو بوټو کې او دلته چې نور کوم بیماران دي حضرت مولانا سمیع سے ہم قدیم اور نہایت معمر شخصیت تے اللہ دی نور عمر ډیر کی تدارلوم حقانی ادارے برکات و عنایات دے ټول عالم کے اللہ عام کی سمرہ مدرسی دے سرحد دی اور سمرہ دوستان دی اللہ تعالیٰ دی زمون فضلاء و تعادم نصیب کی خپل مشران دی بجدی بعض خلق متعلق دا سے خبری اورما چې خپل بزرگان و لوی لوی خلق ته بد نسبت کوي دا ډیره بده خبره ده او دا خوله به ماته شي او سټ به کوږ شي او زړه به فیل شي او ایمان به سلب شي چې په ځان د پاک سیرت او شونډې سپړي د دوزخ په سرو سروټ په خپل شفت ږدي الله دې په امان وګرځوي الله دې موږ په ادب وګرځوي الله دې د مشرانو محبت د هغوی عظمت زموږ په زړونو کې کښېني الله دې د هغوی لمن موږ ته ټینګه نصیبه وګرځوي الله مو د اغیار او د هغوی د پلیتو آثارو نه وساتي الله مو د اخیار او د ابرارو د ډلې نه وګرځوي او زموږ د دې مجلس نه د خبرو نه د راتګ نه او دارنګه د نورو مجالسو او درسیاتو او اعمالو نه دې الله زموږ ژوندو ته ملک او ملت ته فایده نصیب کړي زموږ مرحومینو ته دې الله لوی او آخره حصه نصیب وګرځوي صلی الله تعالی علیه